أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بیا هم د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سباون رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مسئ قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده د 5 کالو راهیسې را په دې خوا د سباون تلویزیون ادارې لخوا خاص د حفظ او د قرات سیالي په لاره اچول کیږي، د دې لپاره چې د حفاظو او د قراو د ښه ذهنیت او د پیاوړتیا لپاره په لار اچول کیږي. هغه وخت بیا را رسېدلی دی په هغه خپرونه کې چې زموږ سره کوم داوران صاحبان دي، قاري صاحب عزیز الرحمن او قاري صاحب بدیع الدین آغا او قاري صاحب سعید الدین، قاري صاحب جند الله آغا چې زموږ سره په دې خپرونه کې داوران دي، او کوم قرا حضرات چې کوم په دې خپرونه کې شرکت کړی دي، قاري صاحب حیات الله او قاري صاحب حمید الله او قاري صاحب عبید الله او قاري صاحب عبدالرحمن دي چې په دې خپرونه کې زموږ سره شرکت کړی دي. راځو د خپرونې د آغاز د تلاوت لپاره بلنه ورکو، د تلاوت لپاره قاري صاحب عزیز الرحمن ته چې د میکروفون مخ ته تشریف راوړي او ګران سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله
واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. جزا قاری صاحب عزیز الرحمن چې تاسو مخکې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، نړۍ مننه ترې نه کوو. راځو د خپرونې په دې برخه کې کوم قرا حضرات چې اشتراک کړی دي برخه یې اخیستې د هغو څخه قاري صاحب حیات الله ته بلنه ورکوو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعینو ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. تشریف راوړي ستاسې حضور ته قاري صاحب حیات الله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. شروع قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه
صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. جزاكم الله احسن الجزاء. قاری صاحب حیات الله و چې ستاسو په مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. را بسو قاری صاحب مهرباني کښینه. قاری صاحب سعید الدین ته بلنه ورکو چې د قاری صاحب پر تلاوت باندې کم نظر دی هغه ورته ورکړي چې قاری صاحب تلاوت کې کومې نیمګړتیاوې دي هغه ورته په ګوته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله قاری صاحب حیات الله ښه تلاوت وکړي، خو بیا هم قاری صاحب محترمه دغه ښه والی ده ته بسنه نه کوي. قاری صاحب حیات الله باید الله نور کوشش پسې وکړي، بالکل په مقاماتو ځان پوه کړي، د قرآن کریم په هر اړخ کې دی ډېر کوشش وکړي او د خصوصا د تلاوت په برخه کې دی باید د تلاوت ابتدا انتها مقامات چې مثلا شروع باید څنګه وسي، اختتام څنګه وسي، صدق الله دی څنګه ووایي. قاری صاحب شو په هر صورت د لا بریا په هیله وکړي. جزاکم الله. قاری صاحب نظر واورېده سو. قاری صاحب حیات الله ډېره مننه ستا څخه. قاری صاحب حیات الله و چې زموږ د خپرونې ګډونوال و. راځو قاری صاحب حمید الله ته بلنه ورکو چې د میګرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاری صاحب حمید الله. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. قاری صاحب حمید الله و چې ستاسو مخ کې د قرآن مجید څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل. نړۍ مننه ترې نه کوو. راځو د دورانو په لور باندې چې د قاری صاحب پر تلاوت باندې نظر ورکړي. قاری صاحب جند الله هغه ته بلنه ورکو چې د قاری صاحب حمید الله پر تلاوت باندې نظر ورکړي. ماشاءالله قاری صاحب حمید الله ډېر ښایسته تلاوت وکړي، په زړه پورې تلاوت یې وکړي. خو باید دومره ووایو چې هر قاری صاحب کوم تلاوت چې شروع کوي ابتدا او انتها باندې ډېر فکر وکړي، ځکه چې ابتدا او انتها د تلاوت ته صحیح نو بیا تلاوت ډېر ښایسته راځي. جزاکم الله خیره. ستاسو نظر مو واورېدی. رښتیا هم یقینا چې ما مخکې یادوري وکړه چې زموږ د قراو حضراتو
یو نیمګړتیا په دې ابتدا او انتها کې ستا انشاءالله نور چې دا ځای د تلاوت کې مهم ټکی دی چې دا دوی صحیح کې انشاءالله همیشه به په هر ډګر په هر میدان کې دوی بیا بریا ترلاسه کوي. قاري صاحب نظر واورېده سو. قاري صاحب حمیدالله ډېره مننه ستا څخه په مخه دې شه. قاري صاحب حمیدالله و چې زموږ په خپرونه کې برخه اخیستې وه، ډېره مننه ترېنه کوو. راځو دریم قاري صاحب د دې خپرونې چې زموږ سره برخه اخیستې ده، قاري صاحب عبیدالله ته بلنه ورکوو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعین ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. قاري صاحب عبدالرحمن. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. مانو چې زموږ ستاسې مخکې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، نړۍ نړۍ مننه ترېنه کوو. راځو قاري صاحب بدیع آغا ته چې د قاري صاحب عبدالرحمن پر تلاوت باندې کومه نیمګړتیاوې هغه ورته په ګوته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله قاري عبدالرحمن ښه تلاوت وکړي. تلاوت دا یوه اندازه سړی نشي روان، هغه درجې درې، اوله دومه درېیمه اول باید سړی په بیات کې روان شي، کرار کرار، بیا د بیات جواب الجواب، بیا د جواب بیا راست، بیا کله سړی دغه دوه درې مقام پشکې ووایي چې جزاکم الله. قاري صاحب نظر واورېده سو چې قاري صاحب تلاوت پر یوه مقدار اندازه باندې باید په تلاوت کې قرار جواب الجواب ته د تلاوت کړی وای. قاري صاحب عبدالرحمن ستاسو څخه ډېره مننه، ستاسې په مخه شه. د دې خپرونې چې کم ګډونوال دی قاري صاحب عبیدالله ته بلنه ورکوو چې د میکرافون مخ ته تشریف راوړي او ګرانو سامعینو ته په خپل خوږ اواز کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. قاري صاحب عبیدالله ته بلنه ورکوو. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار. قاري صاحب عبیدالله ته بلنه ورکوو. عبیدالله ته بلنه ورکوو چې د تلاوت شروع وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. جزاكم الله احسن الجزاء. قاری صاحب عبید الله و چې ستاسو په مخ کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، ډیره مننه ترې نه کوو. قاری صاحب عزیز الرحمن ته ګرځو چې د قاری صاحب پر تلاوت باندې نظر ورکړي. ماشاءالله قاری صاحب عبید الله چې و ښایسته تلاوت یې وکړې، په زړه پورې تلاوت یې وکړې، ابتدا د تلاوت او درمیان د تلاوت او پای د تلاوت یې برابر و. خو هم یو شی په دې کې و چې دا بعضې توري د مجهول ویلي، نو باید په تورو کې ډېر کوشش وشي چې ښه په وضاحت سره توري ادا شي. بالکل یقینا لکه څنګه چې قاری صاحب مهرباني وکړه، د عربو په کلام کې یو معروف قاعده ده چې فوائد مکیه کې وایي د عربو په کلام کې مجهول توري نسته، وایي دا واو او فیش زور زیر دا باید معلوم ادا سي، مجهول نسي ادا. لیکن په عجمو کې دا مشکل سته قاری صاحب محترمه چې کله دی واو زور زبر زیر ادا کوي، بې ضربه بې ضربې بې پیشبو، داسې یو دا مجهول راځي. باید بې ضربه با زیربی با واو فیشبو هر یو صحیح ادا سي، نو بیا هغه مجهولوالی د منځه ځي. قاری صاحب عبید الله په تلاوت کې چې کوم قاری صاحب تا ته یادوري وکړه، باید ته په تلاوت کې هغه مجهولوالی د تورو ورک کړې. ستاسو د قاری صاحب نظر واورېدل سو، جزاکم الله احسن الجزاء. قاری صاحب عبید الله ته پر دغه باندې خاتمه ورکو، الله دې ملسه. قاری صاحب عبید الله و چې ستاسو مخ کې د کلام الله څو مبارک آیاتونه تلاوت کړل، زموږ د همدې ورځې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د بیا دپاره چې موږ ستاسې حضور ته راګرځو، پر الله مسپارو، شاد بریالي او کامیابه اوسئ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي
حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري